چې د نن نه پس به ته زما ورانې زما خبرې به منې. صحیح ده زما اکا، زه به ستا هره خبره منم. د روژې میاشت ده او لاړ چې دوه درې موبایل یې راوړه. صحیح ده زما اکا، بهر لاړم او دا واله اکا موبایل یې مې راوړی. ټکه څه بچي داسې کارونه کوه. ای شیطانه دا څوک دی او ته دلته څه کوې؟ دا زما غلام دی. په دې ملک کې زما یو غټ ګمان خاص په دې روژه کې به د شیطانانو یو غټ ټیم سازم. اوهو دا خو یو غلام منګلی دی، یو مسلمان دی. دا شیطان ډېر خطرناک دی، خو داسې کوم دا غلام ته ازادومه. شیطانه زما سره یوه آیډیا ده. څه ایډیا ده؟ نو غوږ شه ورته، په یو شرط باندې چې ته دا غلام آزاد کړې. نو په بدله کې تاسې داسې یو شي در کوم تاله که نه چې پښتانه پرې مړه دي او پښتانه ډېر زیات هوښیار دی دې سره. هغه دي نسوار کله په شونډه کې کښېني که نه داسې چالاکه به شي، داسې هوښیار به شي، ذهن به داسې کار شروع کړي نو ډېر شیطان به ځان ته په دې روژه کې پیدا کړي. داسې لیله در کومه، اول ته دا غلام آزاد که بیا به لیله در کړم. ته آزاد شو زه بیا پښتون مې دوکه کړو، اوس چې زه نسوار کېږم زما میشن به کامیاب شي. شیطانان به ډېر پیدا نه خو به نه چې سر هی پښتونه تا خو په بله سر تاو کړو خو دواړه به ګورو. لکه دا شیطان ولې خفه دی یاره؟ او که نه یاره دا ډېرې ورځې کېږي د دوی نه تپوس کوو چې څه چل شوی. تاسو راځئ ورځو. شیطانه ته ولې دومره خفه یې ژاړې؟ ګردې دې بار ته راواچېلې. زه ستاسو ټولو نه خفه یم. مړه یو ته په مخه خفه یې، ستا په خدمت کې لګیا یو ګناهونه کوو لګیا یو او ته چېرته مونږ خوشحاله ونه لیدې، چېرته شاباسۍ دې رانه کړو. تاسو ټول عمر د روژې نه میاشت نه مې پکې هېر ده. ورځې به روژې د شپې به تراویح کې او تلاوت کې ټول وخت به برابر کې زمونږ خواري به ټوله ضایع شي. هسې وی چې روژه ده د ورځې چې کوم دی ښه فلمونه او ګانې ګورو. هسې م ځان د لوږې نه مړ کړو او غیبت خو موږ د 2001 نه کوو. هسې په نوم روژه ده نو کنځلې منځلې خو سمې ډېرې کوو. په سهار کې راوځو نه د پلار خبره منو نه د مور خبره منو، بس وګرځو په دې کې ته خفه او موږ خوشحاله. ځه مړه ورک شه. د جنت لمونځ کې منځونه خو چې کوم دی موږ د 4 رکعاتو په ځای 3 رکعاته کوو او د 3 رکعاتو په ځای 4 رکعاته کوو او بیا د ځان سره لګیا یو چې صحیح دی نه پوهېږې ولې ټومبم. تاسو به وټومبي او دا راته ووایه د تراویح څه حساب دی؟ تراویح خو به کې که نه؟ هغه خو اصول حساب دی. د مونځ په ټایم کې مونځ وکړو او تراویح په ټایم کې بیا سګرټ وکړو او بیا په بازار کې وړو پسې ګرځو د یوې پورې خبر. دق مې لګي مومن د شیطان پلار یې، خو دا راته ووایه روژهمات په ټایم کې په چا نه خو روژهمات به نه کېږي، ثواب دې به کړي چې تاسو به نه کړي. الله دې نه کړي پرون والا په کور کې یو جماعت یې راکړو چې جومات ته ویسه او بار ته مې ایستو ځان له مې ور وټومبو. صحیح چل دی. په روژه کې ګیمونه ډاونلوډ کړل دي که نه دي؟ ګیم به د روژه ډېر اسانېږي. نه مړه ما د روژې نه 4 ورځې مخکې ځان له د مار ګیم را ډاونلوډ کړی. دا مار کې داسې داسې ځي د مار ګیم خو هم کوئ خو داسې وکړئ پبجي پکې انسټال کړئ هغه پکې هم کوئ. روژه به ډېره اسانېږي او ثواب به پکې. شیطانه مړه په پبجي کې خو ګناه ده، هغه پکې موږ نه کوو. هلکو دا ولې ته خو زما صحیح ملګری یې، د ګناه خبرې مه کوه. ټینشن بنا لې مړه
موږ پکې فلمونه او ډرامې ګورو اورې په دې چې کم ټیم پاس کېږي داسې په هېڅ څه باندې نه پاس کېږي او بیا راوځو کرکټ یې کوو اورې ماړه موږ دې ویلو داسې کوه چې پوره ډرامې او فلمونه پکې پوره ګوره سکپ مو ښه او که نه ټینشن مه کوه مړه موږ پکې پوره فلمونه ګورو منم برتا منم زه به اوس ورځې نه دنیا که ځمه خو د هغوی نه وایم ګانې فلمونه د ګناهونو کار کوي ښه دا د ټوټالي ته لاره کوم مړه غم مه کوه 11 میاشتې موږ ستا نه ټرېننګ اخیستی یم نیکه دقه مې لګي صحیح دی هسې نه چې په لاره کې یم تاسو ښه ونه کوئ ګورئ شیطانان ډېر پیدا کړی شي چې په دوزخ کې هم یو ځای ګرځي ته ولې یېرېږې سړیه بل کال دې خیال نه و بابا له مې چې په جومات کې خپه ماته کړې وه منم په هغه خو ډېر خوشحاله یم خو دا راته ووایئ چې څه کال هم کومې کارنامې کړي دي مړه شیطانه تا ته پته نشته چې په آل پاکستان کې زما د فروټو کاروبار دی او د ځان نه مې ورته شهباز شریف ساس کړی دی هر کیلو مې ورته 200 روپۍ ګران کړی دی د دې خلکو د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخیستل غواړي چې پاتې ولګي منم خیالي جانه دقه مې غوښتله مشر شیطان عبدالله دا راته ووایه چې د لور څه حساب دی تا ته پته نشته شیطانه چې په حال پاکستان کې مې د وړو میلونه دي او دا ښځې په دې شي راټولې شوي که نه لکه میله کې چې مداري ته راټولې شوي منم ګوډ دا راته ووایئ شیطانانو چې په زړه خو به څه ارمان نه وي شیطانه ته به زما په واده کې څنګه ډېږي دا به کوم شي ګرانه ګورې ته ته ورته واچوه موږ پښتانه بیله بیله د شیطان خبره منو راځئ چې ویټو راځئ چې ورځو زه بچی خیر دی ماشومې دا پکې راځي تا زما په خوا باندې ډېر راوخېږئ ملګرو خو زما د شیطان د پار چا خوښ شوی وي د کمم کې راته ووایئ چې پارټو ته له څاڅکو